هندوستان وايي افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې مو په کشمیر کې نیولي د هندوستان د پوځ یو جنرال ادعا کړې چې په کشمیر کې یو لړ هغه وسلې نیولي چې امریکا نه په افغانستان کې پاتې شوی وي هندي جنرال اجي چاندپوریا وایي چې یا د وسلې هغه ترهګرو نه نیولي چې په کشمیر کې د نفوذ کولو هڅه کوله نوموړي کشمیر ته په افغانستان کې د پاتې نور پرمختللو امریکایي وسلو د لیږد او په ترهګریزو فعالیتونو کې ورڅخه د کار اخیستو اندېښنه هم څرګنده کړې ده هندي جنرال دا هم ویلي دي چې استخباراتي معلومات کشمیر ته د افغان توکمه ترهګرو د لیږد او له افغاني سیم کارتونو څخه استفاده هم ثابته کړې ده پر افغانستان کې واکمنو طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته د امریکا د پاتې وسلو او تجهیزاتو د پراخ قاچاق او لیږد ادعاوې شوې وې یو پاکستاني رسنۍ هم دا ویلي و چې دوی له طالبانو سره د دغو تجهیزاتو د پیرلو هوکړه هم کړې او په هر قیمت چې وي امریکایي تجهیزات په پاکستان ته لیږدول کیږي طالب چارواکو بیا په دې اړه راپورونه رد کړي او ویلي و چې پر هیڅ وسلې او تجهیزات نه پلوري او نه د قاچاق اجازه ورکوي